جمهور رئیس ټرمپ چې خوابدی ښکاره کېده په ټکزاس او اوهایو ایالتونو کې د ډلهییزو وژنو په اړه ملت ته وینا وکړه. زما امریکایي وطنوالو، زموږ ملت نن سهار په شوک، وحشت او غم غلبه کوي. جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې په رواني ناروغیو تمرکز وکړ او د وسلو د تاوتریخوالو په رڼا کې د انټرنیټ او له تاوتریخوالو د ډکو ویډیو ګیمونو په اړه هم خبرداری ورکړ، خو د وسلو د کنټرول د نویو اقداماتو په اړه لږ څه وویل. ټرمپ همدارنګه هڅه وکړه چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د یو شمېر نورو ناوړه مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. زموږ ملت باید په یوه غږ نژاد پرستي، تعصب او د سپین پوستکو برترۍ غوښتنه وغندي. دې ناوړو ایډیولوژیو ته باید شکست ورکړل شي. تعصب په امریکا کې ځای نه لري. نفرت ذهن له ناوړه حالت سره مخامخ کوي، زړه ته تاوان رسوي او روحي زنګ وهي. څو دیموکراتانو د ټکزاس او اوهایو ایالتونو د ډلهییزو بریدونو وروسته جمهور رئیس او د هغه د خبرو لهجه وغندله. د جمهوریت ریاست د ټاکنو کاندید بیتو اوروک چې د ټکزاس د الپاسو ایالت دی وایي پر مهاجرینو د جمهور رئیس پخوانیو لفظي بریدونو په هیواد کې د بې اتفاقۍ سره مرسته کړې ده. موږ باید تعصب، توکم پالنه، نزغم چې په ټول هیواد کې لیدل کیږي باید پای ته ورسوو. موږ دا شیان په قدرتمنو افرادو او د خلکو د باور وړ ځایونو کې ګورو. بلخوا د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه میرمنې میشل د ټکزاس او اوهایو د بریدونو له قربانیانو سره ځان په غم کې شریک بللی دی او ویلي دی باید د تعصب او نفرت هغه خبره چې زموږ د مشرانو لخوا کیږي او یا د تعصب احساسات عادي کوي باید رد شي. په الپاسو کې د کانګرس دیموکرات غړی ورانکا اسکوبار وویل زهرجن سیاسي چاپیریال کولی شي د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو عامل ووسی. نژاد پرستی، تعصب او نفرت وژونکي عواقب لري. همدارنګه دا هم وژونکي عواقب لري چې یو شمېر انسانان په غیر انساني ډول خلکو ته څرګند کړو. جمهور رئیس ټرمپ په 2019 کال کې د ورجینیا په شارلسویل کې د نیو نازیانو مظاهره کوونکو په ګډون د تاوتریخجنو نښتو په اړه د خپلو ارزونو ترڅنګ د نژاد او کډوالو په اړه د جنجالي څرګندونو تاریخ لري. د جمهور رئیس ټرمپ سلاکاره کیلیان کانووی وایي د جمهور رئیس سیاسي رقیبانو له حالت څخه د ناوړه ګټه اخیستو هڅه کوله. د ګالوپ د وروستیو نظر پوښتنو له مخې د ټرمپ د تایید کچه 42 سلنه ده، په داسې حال کې چې 54 سلنه د جمهور رئیس په توګه د هغه د کار له څرنګوالي راضي نه دي.